علیکم ملګرو، لاندې تاسو ته دا پکچر ښکاري، دا ویډیو د زه تاسو سره مخکې بیا شیر کوم. خو لومبې درته یو خبره کلیریفای کومه چې پرون یو ویډیو ګردش کوي لومبې په واتساپ کې، او د هغې نه پس بیا هغه فیسبوک باندې چې زما فیس چا په اے آی باندې ایډیټ کړی جنریټ کړی. ملګرو پرون په سوشل میډیا صرف او صرف دا غوبل جوړ دی چې یا بادرنګ والا ویډیو مونږ ته راولېږئ او مونږ ته راولېږئ. ډېر زیات چې کم دی هغه ما ته هم کمنټس وشو. نو آخر کار ما ویل چې دا څه قصه روانه ده او څه چل شوی دی. داسې چل دی که نه، دا ویډیو در سره پلی کوم خو پوره په دې باندې نه پلی کېږي. د یوټیوب کم خلاف ورزي چې د په هغې کې راځي، نو کوشش کوم چې څه نه څه هغه در سره پلی کړم. خو داسې چل شوی دی کومه قصه چې دا به درته وکړم. یو افغانۍ جینۍ ده، اوس افغانۍ ده او که نه ده، خو کم کپړي لباس چې دی نو هغه یې افغانۍ اچولی دی او داسې چل کوي کم یو بادرنګ سیر اغوستی وي او داسې نازي با کم حرکت چې دي هغه پې کوي. د هغې نه پس چې کوم دی ویډیو بیا په خپله هغه سوشل میډیا ته ورکړې ده او دونه ډېره زیاته اوس شیر کېږي چې کم هر سړی چې کوم دی په دې دغه کې دی چې پوره ویډیو به کم ځای او پوره ویډیو به کم ځای. نو زه به تاسو ته دا ویم که اوس هر چا دا حرکت کړی دی، خو د افغانستان کم پیغلې چې دي هغه یې بدنامولو دپاره داسې یو حرکت کړی دی چې آیا دا اوس څوک ده، خو د افغانستان کم د ښځو جامې چې دي هغه یې اچولي دي او بیا داسې قسم حرکت یې پکې کړی دي چې د هغې د وجې نه کم افغانیان وروڼه چې دي هغه یې وشرمول. نو دغه لنډه شان ویډیو او دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې مې لایو کو. الله حافظ.